څوک چې رحمت او شفقت نه لري الله پاک پر دا خلکو باندې بیا رحم نه کوي. چې کوم سړی رحمت نه لري شفقت نه لري پر خپل خاندان باندې پر خپل کورنۍ باندې الله پاک پر دې باندې بیا رحم نه کوي. الله پاک رحم پر هغه چا کوي چې په کوم چا کې رحمت موجود دي. په دې حدیث شریف کې نبی علیه الصلاة والسلام موږ ته د زندګۍ ادب بیان کړی دی چې انسان چې په کوم خاندان کې په کومه محله کې په کوم کلي او په کوم شهر کې زندګي کوي نو باید څه رقم زندګي وکړي. نبی علیه الصلاة والسلام په دې حدیث مبارک کې موږ ته د دغه زندګۍ ادب بیان کړی دی. هغه دا چې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې تاسې په خپل ځان کې د رحمت پیدا کړئ شفقت او مهرباني. تاسې چې په کوم کور کې زندګي تیروئ په کومه محله کې زندګي تیروئ په کوم خاندان کې زندګي تیروئ نو تاسې د رحمت د شفقت او د مهرباني دا په ځان کې پیدا کړي. سخت طبیعت سخت خبرې سخت لهجه دا مخ بدوي چې څونه تاسې په ځان کې رحمت پیدا کوئ الله پاک به پر توی باندې دغونه رحمت کوي چې ته له ځانه څخه رحیم جوړ کې مهربانه جوړ کې الله پاک به پر تا باندې رحیم او مهربانه. الراحمون یرحمکم الرحمن. کم سړی چې رحمت کوي شفقت کوي مهرباني کوي الله پاک به پر ده باندې بیا مهربانه او رحیم او مشفق باندې پر ده باندې. د اسلام دوه قسمه احکام دي چې بعضې فرایض دي لکه لمونځ روزه زکات حج دا فرایض دي او ځینې بیا ادب سنت او واجب دي. د فرض په پرېښولو سره خو د ایمان مرګ راځي د اسلام مرګ راځي لیکن په د ادب و سنت او په واجب په پرېښولو سره که د ایمان او د اسلام مرګ نه راځي ایمان او اسلام پر کنډم کیږي. لکه د انسان جسم دی د انسان په جسم کې مختلف اعضاوي دي سر دی غوږونه دي لاسونه دي پښې دي لیکن په دې اعضاو سره بعضې اعضاوي دا دي که دا پرېسي انسان مري لکه سر چې پرېسي نو د انسان بیا زندگی نسی کېدلی دا انسان بیا مري. او بعضې اعضاوې داسې دي چې انسان خو مري نه لیکن انسان کنډم ګرځي. مثلا دا غوږ دی دا چې پرېسي انسان جن مري نه لیکن کنډم ضرور ګرځي. دا لاس دی دا که پرېسي دا انسان جن مري نه لیکن کنډم ګرځي. دا پښې دي دا که له انسانه څخه پرېسي دا انسان مري نه لیکن کنډم او ګوډ ضرور ګرځي. اسلام هم یو جسم دی لمونځ څخه که څوک انکار وکړي د لمانځه څخه په دې سره اسلام او ایمان مرګ راځي.
له روزې څخه که سړی انکار وکړي په دې سره د ایمان او د اسلام مرګ راځي. لیکن په دا سترګو سره که ته حیا نه کوې، په دا ژبه سره ته ذکر نه کوې، ښه اخلاق نه پکې، په دا پښو سره ته مسجد لره نه ځې، په غوږو سره دین ته نه اورې، په دې سره اسلام مري نه، لیکن اسلام کنډم ګرځي. علماء کرام لیکي کم سړي کې چې په سترګو کې حیا نه وي، د دا سړي اسلام ړوند دی. د کم سړي چې په غوږو باندې دین نه اوري، د دا سړي اسلام کوڼ دی. کم سړی چې په دې دین په ژبه باندې قرآن نه وایي، ذکر نه کوي، د الله پاک خبرې دعوت نه پچلوي، د دا سړي اسلام ګونګی دی. کم سړی چې پر دا پښو باندې مسجد لره نه ځي، د دا سړي اسلام هغه لنګړه دی، ګوډ دی. اوس مړو ته کنډم جسم نه خوښو، مړو ته ناقص جسم نه خوښو، الله پاک هم ناقص دین نه خوښوي. الله پاک هم کنډم دین نه خوښوي، کنډم اسلام او ایمان نه خوښوي. نو لکه څه رقم چې ایمان راوړل دا زموږ ستوی فرض او ذمهواري ده، دغه رقم دا د اسلام تکمیل او د ایمان تکمیل دا هم زموږ ستوی فرض او ذمهواري ده. او اسلام چې تکمیل راځي، د اسلام چې کامل کیږي، د ایمان چې تکمیل راځي، نو علماء کرام لیکي چې هغه نبی علیه الصلاة والسلام موږ ته بیان کړ چې تاسې په ځان کې رحمت پیدا کړئ، مهرباني او شفقت په ځان کې پیدا کړئ. او چې ته په ځان کې رحمت پیدا کړې، شفقت پیدا کړې، مهرباني پیدا کړې، الراحمون نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي کم سړی چې رحمت او شفقت کوي، یرحمکم الرحمن، رحمان بیا پر ده باندې شفقت او مهرباني کوي. ارحموا من فی الارض، تاسې د مځکې پر مخلوق باندې رحمت او شفقت کوئ. یرحمکم من فی السماء، چې کم ذات په اسمانو کې دی هغه به پر تی باندې بیا رحمت او شفقت. او په یو روایت کې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي په کم څوک چې رحمت او شفقت نه لري، الله پاک پر دا خلکو باندې بیا رحم نه کوي. چې کم سړی رحمت نه لري، شفقت نه لري، پر خپل خاندان باندې، پر خپل کورنۍ باندې، الله پاک پر دې باندې بیا رحم نه کوي. الله پاک رحم پر هغه چا کوي چې په کم چا کې رحمت موجود دی. امام غزالی رحمت الله علیه لیکي وای که چیرې زه د تمامې مځکې بادشاه سم، زه و دا ځوانانو کشرانو ته یکې یوه خبره کوم چې تاسې په ځان کې رحمت پیدا کړئ او د خپلو مشرانو خبره منئ. یو پلار و زوی ته دا نه وایي چې ته شراب وڅښه، یو پلار و زوی ته دا نه وایي چې ته چرس کوه،
یو پلار و زوی ته دا نه وایي چې ته غلا کوه، ته ډاکې کوه، ته بدماشي کوه. نو امام غزالی رحمت الله علیه وایي که چیرې زه د تمام روی زمین بادشاه سم، زه و کشرانو ته دغه یو خبره کوم چې یو رحمت به ځان کې پیدا که، بل د خپلو مشرانو اطاعت کوه او د هغه خبره منه.